د تاریخ له زرینو پاڼو. د عباسیانو په اسلامي خلافت کې به چې کوم عالم او مصنف یو کتاب ولیکه، یا به د فارسی، هندي او یوناني ژبو څخه کوم کتاب ترجمه کړ، نو هغه ته به د هغه کتاب د وزن په اندازه سره زر یا طلا انعام ورکول کېده. دارنګه د نړۍ په تاریخ کې لومړی ځل له چین څخه رانیولې بیا تر روم پورې د تمامو ژبو علوم په یوه ژبه یعنی عربي کې په هغه وخت کې ذخیره کړی شو. د اسلامي خلافتونو په عروج کې له دغه علمي انقلاب څخه د ساینس، ادب او فلسفې په ډګر کې چې کوم بې مثاله پرمختګ وشو، دغه پرمختګ د بشر په تاریخ کې د ګولډن ایج یعنی زرین دوران په نوم یادیږي. د تاریخ له زرینو پاڼو.